السلام علیکم دوستانو. د یوسف زازي زبردست توپاچونه هندوکش په شپږیزه کرکټ لیګ کې لومړۍ لوبه وبایلل. د اموننګانو لپاره یوسف زازي زبردست توپاچونه ترسره کړه چې په یوازې ځان یې د هندوکش نیمایي لوبډله وسوځول. او هندوکش تورې په شپږیزه کرکټ لیګ کې لومړۍ لوبه وبایلل. د شپږیزه کرکټ لیګ دریمه لوبه د اموننګانو او هندوکش تورو لوبډلو ترمنځ په کابل کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه. د لوبې په پیل کې هندوکش د لوبې پچه وګټله او لومړی امو ته د توپوهنې بلنه ورکړه. اموننګانو په ټاکل شوي شل اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 140 منډې وکړې چې له ډلې احسان الله جنت 44، عبدالواسع 14 ناسوځېدلې منډې وکړې. د هندوکش لخوا مسلم موسی 3، حمید حسن، زبید اکبري او عبدالله عادل یوه وکټه واخیسته. د 148 منډو هدف په تعقیب د هندوکش تورو لوبډلې په ټاکل شوي شل اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 144 منډې وکړې چې د 3 منډو په توپیر له امو څخه په لوبه کې ماتې وخوړه. د هندوکش تورو لپاره عثمان اوري 2 او نثار وحدت 20 ناسوځېدلې منډې وکړې. د اموننګانو لخوا یوسف زازي زبردست توپاچونه وکړه. په 4 اورونو کې د 13 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي وسوځول. هغه همدارنګه یو اور میدان هم وکړ. همداراز وفادار مومند 2 وکټې، جمشید خان او عبدالواسع یوه وکټه واخیستې. د یادولو وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې هندوکش تورو لوبډلې په شپږیزه کرکټ لیګ کې لوبیږي چې نن یې خپله لومړنۍ لوبه ترسره کوله او له ماتې سره مخ شوه. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.